سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع امینی هرکلی وایم. د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځانګړی استازی د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم بولي او د خبرو میز ته د طالبانو د راکاږلو په برخه کې د پاکستان ونډه هم اغیزمنه بولي. نوموړي تېره ورځ د هېواد بهرنیو چارو وزارت له سرپرست صلاح الدین رباني سره په کتنه کې همداراز د ټاکنیزو اصلاحاتو دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي وضعیت په سیمه کې د ستونزو او له افغان ځواکونو د لا زیات ملاتړ په اړه هم خبرې وکړي. له بل لوري په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي هم له صلاح الدین رباني سره په جلا کتنه کې د سولې له بهیره د ملاتړ ترڅنګ د سولې د هڅو په لړ کې پر پوځي فشارونو هم ټینګار وکړ او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول هم اغیزمن وباله. د ارزګان د نوي کابل بانک قومندان د دغه بانک د مشر په ګډون 4 کارکوونکي ووژل. دغه پیښه تېره ورځ نږدې 1 بجه په ټرینکوټ ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کابل بانک مسؤلینو د یاد بانک خزانه تسلیموله، خو ویل کېږي خزانه خوندي ده. د ارزګان د والي مرستیال عبدالواحد پټان وایي تر اوسه دغه برید لامل نه دی روښانه شوی، خو بریدګر د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري نیول شوی دی. د کابل بانک د محافظینو قومندان جمشید نامه باندې و چې دا کله چې د کابل بانک نور تولیدات ختمیږي او خزانه تړل کېږي، د تړلو په وخت کې سالانه حمله په دغه باندې په کابل بانک په مامورینو باندې کړې ده. کابل بانک د منیجر په شمول باندې افسر خان نومې دی، دغه په شمول 3 کسان نور چې 4 کسان ټول شهیدان شوي دي او 2 تنه زخمیان دي. خوشبختانه خزانې ته کوم ضرر نه دی رسېدلی او قاتل سره د همکارانو د ملي امنیت ځواکونو نیولی دی، په ملي امنیت کې د تحقیق لاندې دی. په غزني کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 26 وسلوال مخالفین ووژل شول. په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د اندړو او د یک ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي، د یادې ډلې 18 نور غړي هم ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې لړ کې طالبانو یو موټر بم له منځه وړل شوی او یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. له دې سره سم ملي دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه هڅې کوي چې طالبان د فاریاب، غزني او جوزجان ولایتونو له شاوخوا سیمو څخه په شا وتمبوي. دغه بنسټ په هغو ولسوالیو کې د تازه عملیاتو له پیله هم خبر ورکوي چې دا مهال د سقوط له ګواښ سره مخ دي، خو د ولسي جرګې غړي، حکومت او د هغوی ملګري د یادو برخو د امنیت د ټینګښت لپاره د ارادې په نشتون تورنوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه د رای ورکوونکو معلوماتي بانک نه دی رامنځته کړی، څو وکولی شي په ټاکنو کې د نمایندانو د اصلي او جعلي اسنادو په تفکیک سره له درغلیو مخنیوی وکړي. پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي که ډېر ژر یاد کمیسیون د دغه سیستم د رامنځته کېدو لپاره ګام پورته نه کړي، نو په ټاکنو کې د نمایندانو د نوملیکنې بهیر روڼتیا به له منځه ولاړه شي. او په فراه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یو شمېر وسلې ترلاسه شوي دي. د فراه والي تېره ورځ په یوې ناسته کې وویل په دغه عملیاتو کې چې نږدې 2 اونۍ مخکې پیل او اوس هم دوام لري څه باندې 60 ډوله بېلابېلې وسلې ترلاسه شوي دي. په دې عملیاتو کې د شپې لخوا یو کارېدونکی لرلید هم ترلاسه شوی، خو په دې اړه چې آیا د دغو وسلو په تړاو څوک نیول شوي او که نه څه نه دي ویل شوي. در سالها چیز مشخص معلوم نمیشه، چون این سالها از دوران جنگ گذشته تا بال باقی مانده است. همین سالها است که نشانه از کدام کسی دیگه نشان نمیده، چون طالب ها معلوم است که از کجا هستن و کیها اینا را اکمالات میکنن، چون همه کسان و رهبرانشان در پاکستان است، ولی از کدام چیز دیگه مشخص معلوم نمیشه. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.